انسانان هم شایي د ډایناسور په څیر د منځه تللي وای، خو موږ پاتې سوو. له ډایناسور سره مو توپیر څه دی؟ موږ یو ډیر اغیزمن دماغي سیستم یا مغزه لرو. دا د تکامل پر مهال ګټه وه، خو په کومه بیه؟ مغزه یو ډیر انرژي مصرفونکی غړی دی. هغه نوع چې تکامل کې رامنځته کول غواړي باید قرباني ورکړي. سره له دې چې هغه زموږ د بدن د حجم یوازې یو څو فیصده تشکیلوي، خو مغزه د ورځې 24 ساعته او د اونۍ 7 ورځې زموږ د انرژي 25 سلنه برخه مصرفوي. دغه انرژي له کومه راغله؟ مغزو مو څنګه خپل ننني شکل ته وده ورکړه؟ دغو پوښتنو ته انسان پیژندونکی فیلیپ ګونس جوابونه وایي. څو د انسان د مغزو د تکامل راز راوسپړل سي، باید زموږ د تر ټولو نږدې خپلوانو یعنی لومړنیو بیزوګانو خوراکي موادو ته کتنه وکړو. هغوی تقریبا کاملا نباتي خواړه خوري چې زموږ اسلافو هم عین همدا کار کاوه. خو دغه حالت بیا تغیر سو. تقریبا 3 میلیونه کاله پخوا لوسی ژوندۍ وه. هغې کله ناکله غوښه هم خوړه. دغه څه د حیواناتو له هډوکو معلومیږي چې په ډبرینو آلاتو باندې توږل سوي دي. زموږ اسلافو دغسې له هډوکو غوښې رابیلولې. تقریبا 2.5 میلیونه کاله پخوا د غوښې مصرف خورا چټک لوړ سو. Wir glauben, dass sich das dann später in der menschlichen Linie dazu entwickelt, dass موږ فکر کوو چې دا وروسته بیا انسانانو کې د ښکار کولو باعث شو. دوی په ډلو کې ډیر بریالي وو او کولای شوای چې ډیره غوښه وخوري. اضافه انرژي لا زیاته شوه. هغه بیا د لویو مغزو د تکامل امکان ورکوي. دغه پرمختګ خپله پر مغزي او نتیجه یې دا ده چې موږ د خپل بدن د قد په پرتله ډیر ستر دماغ یا مغزه لرو. extrem große Gehirne haben im Vergleich zu unserer Körpergröße. موږ انسانان د وخت په تیریدو ښه ښکاریان سوو چې اغیزمن ښکار مو کاوه، ستراتیژي او وسلې مو لرلې. مغزه هم پسې غټېدل، خو ښکار سوې غوښه بیا زموږ د مغزو له لویوالي سره څه تړاو لري. یو نظر دا دی چې لرغونو نیکونو مو د هضم لپاره یو لوی جهاز لره څو نباتات هضم کړای سي. هغه ډېرې انرژي مصرفوله. له غوښو څخه یې د نباتاتو په پرتله په اسانۍ انرژي لاسته راوړلی سوای. هضمي جهاز پسې کوچنی سو او ډېره انرژي پاته وه چې د مغزو په غټېدو مصرفېده. د دې کبله غوښه د مغزو د تکامل یو مهم فاکتور و. دا چې تعینونکې انرژي د غوښو له غوړو یا پروټینو څخه راتله هم صحیح معلومه نه ده. پروتینونو موږ ته خپل نننی شکل او د مغزو لویوالی راوباښه. خو په پای کې اضافي انرژي پکار ده چې غوښه، پروتینونه او وازده یې په اختیار کې راکوي. د دغسې لوی مغز د تکامل لپاره هغه اړین و. زموږ د تکامل لپاره غوښه ډیره مهمه وه، خو د 3 میلیونو کالونو پخوا په پرتله نن سبا ډیره ښه میوه، غنم او ترکاري لرو. د غوښې انرژي ته مو مغزه ښایي نن سبا نور ډیره اړتیا ونه لري.